د محترم مولوي وکیل الله مختار صاحب څخه په ډېر درنو سره هیله کوو چې راشي ټولو ملګرو ته نښانونه ورکړي. مولوي بختیار احمد مدني صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي سیف الله ذاکر صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي خیر الله نسیم صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي ډاکټر محمد امتیازي صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي عبدالسلام سعید صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي عبدالغفار ناصر صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي امان الله شفیع صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي نجیب الله همت صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي محمد حسین حیدری صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي نصیر احمد ناصر صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. ملا محمد نعیم روحاني صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. قاری محمد اسماعیل رحماني صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. قاری حمید صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. قاری عتیق الله احمدي صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. حافظ صبغت الله سمیم صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. حافظ امین الله رحماني صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. قاری برکت الله عابد صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. حافظ اقبال محمدي صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. قاری نجیب الله عمر خالد صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مجاهد ګل الرحمن رحمي صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مجاهد نصر الله رشید صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مجاهد محمد فاروق رحمي صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مجاهد فضل کریم نوید صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مجاهد عبدالشکور صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. قاری غریبیار هدایت صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. مولوي محب الله حیدر صاحب دې راشي نښان دې ترلاسه کړي. خو دا ترتیب مو دغه نښانونه چې چا تړلي وي د کورس او فارغ شو هغه د حق درلود دي دا نښانونه جوړ کړي. چا به کورس نه ویلی نو اوس فایده کوي. دا هغه نښانونه دي تفتیش. نو کوم مفتي صاحب تاسو وفرمایل چې دا دوه کسان د کندوز د